فریلانسینګ کې هر هغه کس چې د خپل یو شته مهارت نه په استفادې سره په یو پلیټ فارم باندې دغه ته فریلانسینګ ویلی شي. اف ان کیس که تاسو یو مهارت لرئ چې تاسو په یو خاص بجټ باندې په یو خاص وخت باندې د یو خاص لوکیشن نه په یو پروجیکټ باندې کار کوئ نو دغه چې دی موږ سره دا فریلانسینګ دی. که دا تاسو په ټرانسلیشن کې کوئ، که تاسو دا په ویب سایټ ډیولپمنټ کې کوئ، فرنٹ اینډ بیک اینډ ډیولپ کوئ، که تاسو ورچوال اسسټنټ کوئ، که هر سکل تاسو سره ولی نه وي، هر سکل ایون که تاسو ډیټا انټري هم کوئ چې هغه ډیټا انټري کوئ او د خپل یو سکل لري، ښه ټایپنګ لري، ټایم لري، وخت لري، نو تاسو کولی شئ چې یو پلیټ فارم نه په یو پلیټ فارم باندې کار وکړئ او دغه پلیټ فارمونو باندې تاسو کار کوئ. دغه پلیټ فارمز هغه پلیټ فارمز دي چې دغه فریلانسر او مختلف بزنس سره چې کوي کنیکټ کوي. که تاسو fiverr.com باندې کار کوئ، که تاسو اپورک باندې کار کوئ، که تاسو freelancing.com کار کوئ، ما مخکې یادونه کړې ده، صحیح ده. پیپل پر آور تر ټولو ښه چوایس دی، هغه باندې کار کوئ. ټفل 99 ډیزاینز واټ ایور پلیټ فارمز چې تاسو د هغه باندې کار کوئ، استفاده کوئ د خپل سکلز نه، د افغانستان نه کولی شئ، د خپل کور نه کولی شئ تاسو دغه سکلز یا مهارت استفاده کوئ او آنلاین چې وکړئ کار وکړئ، صحیح ده. خو بیسټ چوایس چې دی فایور دی چې د دې سکسس سکور چې دی یا ټرست سکور چې دی 100 آوټ اف 100 دی، سلو نه سل سکورز دي. نو تاسو کولی شئ چې دغه فایور باندې کار وکړئ، خپل ګیګز جوړ کړئ، خپل اکاونټ جوړ کړئ او خپل شوکیس ورکړئ، یعنی ایمیجز تصویران جوړ کړئ او هغه چې کوي تاسو پبلش کولی شئ. د هغه وروسته تاسو ته کلاینټ چې کوي میسج کوي او ریکوایرمنټس کلیکټ کوئ او د ریکوایرمنټس کلیکشن نه وروسته تاسو کولی شئ چې هغه سره بجټ باندې خبره وکړئ، یعنی مقصد دا دی دا پروجیکټ به په څومره باندې ډن کیږي او ډیډلاینز په کوم ډیوریشن باندې بس تاسو پروجیکټ ډن کیږي، ویتن 1 ډے 2 ډیز 3 ډیز وغیره، 2 ورځو کې 3 ورځو کې په $100 $50 وټ ایور چې پرایز یې کنه تاسو هغه سره کمیونیکیشن کوئ، اډر پلیس کیږي او تاسو هغه اډر کوئ او اډر واپس په دغه پلیټ فارم نه په استفاده سره پلیټ فارم خپل هغه ایریا هغه ساحه ده چې تاسو ته احاطه شوي، تاسو ته لپاره دې لپاره ډیډیکیټ شوي، هغه کې تاسو سره انباکس سي چې تاسو فریلی اوپنلی افیشلی د کلاینټ سره چې وکړئ کمیونیکیشن وکړئ، صحیح ده. هغه نه وروسته کلاینټ د تاسو سره ان ټچ کیږي، تاسو خپل اویلیبلیټي سیټ کوئ چې دا 24 اورز چې دی اویلیبل یم. نو دا یو زبردست یو پرفیکټ شی دی وی ده چې ته از لانګ از چې ته انټرنیټ ولري او کمپیوټر ولري، دغه دوه شیان ولري ریکوایرمنټس، تا سره انټرنیټ او کمپیوټر هر ځای نه د هر وخت کې ته کولی شي. ته سیلف امپلایډ سیلف امپلایډ دي ته ویلی شي چې ته انډیپینډنټ خپلواکي د کوم ځای نه چې په کوم وخت کې ته وغواړې ته چې کولی شي کار کولی شي. دا نه چې ستا کاري ساحه کاري اورز ساعتونه دي مشخص وي چې دا 6 بجو نه د 8 بجو نه واله تر مازدیګر 4 بجو پورې نه، کولی شي د شپې کار وکړي، د ورځې خپل کارونه مخې ته وړه، کولی شي نه 24 اورز فل ټایم جاب زه کوم په فایور باندې، په اپورک باندې، freelancing.com باندې، کولی شي چې هغه 24 اورز خپل اویلیبلیټي سیټ کړي. یعنی مقصد دا دی ستاسو لیمیټډ ټایم ما درته مخکې ویل تاسو دلته یو لرناک یاستئ، دلته 24/7 انټرنیټ اویلیبل دی، په یو لیب کې کینئ، په یو ساحه کې کینئ، دلته مختلف ځایونه دي، ورک سپیس تاسو ته زمینه مساعد ده، انټرنیټ فری دی، تاسو کولی شئ لیپټاپ نه استفاده خپل سکل نه په استفادې سره خپل مهارت نه په استفادې سره کولی شئ تاسو چې وکړئ فریلانسینګ کار وکړئ. خو د دغې دپاره به تاسو اټلیسټ چې دلته ټریننګ کلاس جوین کوئ، تاسو به یو کامن انډرسټینډینګ تاسو سره نالج به ریکوایر کوئ چې څنګه زه پروسس ته کوم مراحل ته کوم هغې نه وروسته تاسو اکاونټ او خپل استفاده کولی شئ د خپل سکل نه، صحیح ده که نه؟